Welcome to New Modern Skill Academy. زه ستاسو انسټرکټر محمد عثمان په نننۍ کلاس کې به مونږه چې کوم دی په انزر ټیب کې ټیکس ګروپ او سیمبلز ګروپ چې کوم دی هغه ډسکس کوو. نو راځئ لیپټاپ طرف ته. زه به راشم د ټول نه اول انزر ټیب به کلیک کوم. په هغه کې مونږه لاست کلاس کې چې کوم دی هیډر اینډ فوټر ډسکس کړی و. نن به زموږ سره ټیکس کې چې کوم ګروپ دی دا به ډسکس کوو. د ټول نه اول زموږ سره ټیکس باکس دی. فار ایگزامپل زه دلته یو ټیکس لیکم is equal to RAND رند د پریکټس لپاره اما انټر کو. زه اوس دلته غواړم چې زه د دې دلته چې کوم تاسو د ان ز ان نبره دلته چې کوم دی زه یو ټیکس لیکل غواړم نه به زه څنګه لیکم. نو زه به راشم دلته او ټیکس باکس په دې به کلیک کوم. په دې کې تاسو کوم چې کوم تاسو سلیکټ کوئ نو هغه تاسو سلیکټ په دې ما کلیک کو او ما دلته ولیکو چې Welcome to Academy. Welcome to Academy. زه به دا ولیکم او دا تاسو کتی شي نو دا بهر چې تاسو کلیک والی تاسو سره چې کوم دی دا ټیکس باکس چې کوم دی تاسو دلته راوړی شئ. نو تاسو دا چې کوم دی بیا بولډ کولی هم شئ. بولډ دې له سایز دا کوي او دا زموږ سره چې کوم دی سنټر ته کوي. نو تاسو کتی شئ چې په کوم ځای کې ستاسو سره لیکل نه کېږي نو ټیکس باکس په ذریعه باندې تاسو هلته لیکل څه کولی شئ. بیا د تاسو فارمیټ ټیب ته راشئ. د تاسو مختلف فارمیټنګ وغیره په دې باندې اپلای کولی شئ. نو په دې طریقه باندې مونږه چې کوم دی ټیکس باکس انسرټ کولی شو. ورډ آرټ دی. ورډ آرټ مطلب دا دی تاسو یو ورډ آرټ دلته انسرټ کولی شئ. فار ایگزامپل دلته ولیکو هاي هاو آر یو. دا ستاسو سره ورډ آرټ ستاسو سره چې کوم دی مختلف په دې باندې تاسو د دې چې کوم فارمیټنګ دی بیا هر څه په دې باندې تاسو اپلای کولی شئ. ځینې د دې شیپ کلر چې کوم دی تاسو څه کولی دا اپلای کولی شئ. د دې آوټ لاین تاسو دا کولی شئ. مختلف دغه په تاسو اپلای کوئ. دا موږ په پریویس کلاس کې ویلو نو دغه سیم چې کوم فارمیټ ټیب دی هغه تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ. نو دې ځای نه تاسو یو ورډ آرټ چې کوم دی هغه انسرټ کولی شئ. بل زموږ سره دی ډراپ کیپ. دا ما ختم کو. ډراپ کیپ دی. فار ایگزامپل زما سره د آن دی دا ما سلیکټ کو زه رالم ډراپ کیپ ته دلته ده. نو تاسو کتی شئ په انګلیش اخبار کې یا په دغه کې ستاسو هغه لونی چې کوم ټکی دی دا د دې پیراګراف مطابق برابر دی. په انګلیش اخبارونو کې تاسو کتلی صحیح شو. یا تاسو زه دا ټی کوم په دې ټی به کلیک کې را به شي ډراپ کیپ ته او زموږ سره ان مارجن. نو تاسو کتی شئ ټو چینج ټي ستاسو سره کیپټل کې راشي او د دې دغه برابر شي. نو دا ډراپ کیپ تاسو یوز کولی شئ. بل زموږ سره دلته دی سیګنیچر لاین باندې تاسو کلیک کوئ. دلته تاسو ولیکئ فار ایگزامپل میسټر عمر خان او دا زموږ سره سی او دی. فار ایگزامپل سی او صحیح شو او دا تاسو اوکې کوئ. نو ستاسو سره به یو سیګنیچر لاین چې کوم دی هغه ستاسو سره دلته انسرټ شي. صحیح ده. بل زموږ سره په دې کې چې کوم دی تاسو ډیټ دغه کولی شئ. دلته چې راشي ډیټ اینډ ټایم فار ایگزامپل ما دا سلیکټ کو او دلته چې کوم دی اپډیټ اتوماتیکلی چې ته په دې کلیک کړې نو دا به ستا سره اتوماتیکلی اپډیټ کېږي. که سبا ډیټ راغلی نو ستا سره به دا اتوماتیکلی اپډیټ کېږي او دا ما اوکې کړو نو ستا سره ډیټ او ټایم چې کوم دی هغه انسرټ شو. بل زموږ سره ابجیکټ دی. ابجیکټ د څه دپاره یوز کېږي؟ ابجیکټ زموږ سره دې دپاره یوز کېږي. زه په دې کلیک کړم ابجیکټ. فار ایگزامپل دا ما کنټرول ای او دا ما ختم کو. بیا زه رالم ابجیکټ ته ابجیکټ باندې مې کلیک کو. نو دلته تاسو یو ایم ایس ایکسل فایل اینی فایل چې کوم دی هغه تاسو څه کولی شئ اوپن کولی شئ. فار ایگزامپل زه دلته رالم د ایکسل
یو ورکشیټ زه کولاوم دلته تاسو څه کار کړی نو هغه به ستاسو سره دلته په ایم اس ورډ کې چې کوم دی هغه اوپن شي. ایکسل چې کوم فایل دی هغه به ستاسو سره اوپن شي په ایم اس ورډ کې. تاسو ورډ فایل، نوټ پیډ فایل، پاور پوینټ فایل، اینی فایل چې کوم دی تاسو دلته د دې نه په اسانۍ چې کوم دی هغه اوپن کولی شئ. لږ ویټ پورته وکړو. تاسو کتی شئ هغه فایل تاسو سره اوپن شو. د ایکسل چې کوم فایل دی هغه تاسو سره دلته څه کو اوپن شو. زه به دا واپس کنټرول زیډ کړم. دا واپس اوپن کړم او زه به راشم. ښه بل زموږ سره په ان زد کې دی، په ان زد کې زموږ سره دی object کې ټیکسټ فرام فایل دی. او فایل نه ته چې کوم دی او دغه چې کوم دی هغه اوپن کولی شي په ایم اس ورډ کې. لکه پی ډي اف چې کوم دی ته ورډ ته هم بدلولی شي، داسې خو چې کوم دی ته آنلاین هم چینج کولی شي، خو د دې ځینې هم ته کولی شي. نو په دې ټیکسټ فرام فایل باندې به کلیک کړي چې په دې ته کلیک کړي نو ستاسو سره به یو فایل به سلیکټ کړي. فار ایگزامپل زما سره په ډاونلوډ کې یو پی ډي اف فایل دی، پی ډي اف فایل ټیک شو. یا به زه ډیسکټاپ ته راشم، په ډیسکټاپ کې به زه یو پی ډي اف فایل وګورم چې هر یو فایل او دا به زه اوکې کوم. نو ستاسو سره به چې کوم دی هغه په ایم اس ورډ کې اوپن شي. صحیح شو. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ ایکویشن او سیمبل باندې کار کوو. تھینک یو.